د هلمند جګړه د قطر سوله او د غنی او عبدالله لیدنه تازه جزئیات څه دي هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل. په دغه کتنه کې چې په ارګ کې وشوه، ډاکټر عبدالله هند ته د خپل وروستي سفر او د یاد هیواد مقاماتو سره د کتنو په اړه جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. ولسمشر ماڼۍ وایي همدارنګه دواړو لوریو قطر هیواد ته د جمهور رئیس غني په مشرۍ د دولت د لوړپوړي پلاوي د لاسته راوړلو ډک سفر د جزئیاتو او اصولو پروسه کې د وروستیو اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. د عبدالله پاکستان ته سفر. لدې وړاندې ښاغلی غني قطر او عبدالله پاکستان ته سفرونه درلودل. ولسمشر غني ویلي چې قطر ته یې سفر ګټور و. همداراز عبدالله ویلي چې پاکستان ته یې سفر لاسته راوړنې لرلې. دا سفرونه داسې مهال وشول چې په افغانستان کې جګړه خورا توده شوې. وړمه ورځ طالبانو په هلمند ولایت کې طالبانو په یو شمېر سیمو سخت بریدونه کړي چې د حکومت په وینا د افغان ځواکونو له سختو ځوابونو وروسته طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او پر ضد درانه عملیات روان دي. تازه ویل شوي چې وسلوال طالبان د تیښتې په حال کې دي او افغان ځواکونو بیرته پر هغه ځایونو پوستې جوړې کړي چې ورځې وړاندې وسلوالو ته پرېښې وي. قطر کې د سولې خبرې. بل پلو پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالب وسلوالې ډلې ترمنځ بیا پر اختلافي مسایلو بحث شوی او موافقه شوې چې پر اختلافي مسایلو به خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه ویل شوي چې لانجه پر دې ده چې طالبان وایي خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په رڼا کې وشي او افغان حکومت وایي دا خبرې د امریکا موافقې پورې نه تړل کیږي او د اسلامي شریعت او سنتو په رڼا کې دي خبرې ورسره وشي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې خپل نظر موږ سره حتما شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.